نو بیا خو ما ولا داسې ګړز ورکړی بیا ټوپونه ډېر وال خو څه کېده نه. نو عزیزانو عرض مې داو چې ورځ تېرېږي د سردار کونین حدیث ته صلی الله علیه وسلم چې د آخر زمانه اسلام به د ارچا په دې خوله کې وي او د مرۍ نه به ښکته نه. تاسو وګورئ د خپل ملک د ارچا په خوله د اسلام نوم شته لیکن د مرۍ نه لاندې بیا اسلام نشته. زه خو ایمانی درته وایم چې یو بزرگ څه د سل شپږ شلو کالو زه ورغلی وم ما ته مولانا صاحب داسې وخت به راشي چې تاسو به په دې ګیرو پورې تنګ یې. دا به وایي چې خدایه دا څه واښه مې په مخ را ځوړند کړي. ویل به په مصلی به ولاړې او څه به کې برزبان تسبیح در دل گاو خر برزبان تسبیح دل دل گاو خر په جبه به تسبیح وي او په زړه کې به گاو خر. ای چونی تسبیح که دارت اثر دا تسبیح به څه اثر لري چې ولاړ په منځ کې په مصلی ولاړې په صف کې ولاړې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وے اهدنا الصراط المستقیم وے اور در دل گاو خر. عزیزا دنیا کې وګورئ تاسو یو بابولا دې درخواست ورکړې جی ماتا بمبا ولګاوه او د کمیټه ورسیر راغې چې به ستا درخواست منظور شو بمبا درته لګو او بیا ته ورته وایې چې نه جی زه نه لګوم نتیجه به څه بھائی درخواست کڑے چلو چوس منظور شوس بمبا نہ لگے داخلہ بدی موئی ورپس خدا تدی پار ملس کے اہدنا صراط المستقیم خدا ما تا سملار رکھا ہے اللہ وی سملار دی غختہ ہدل للمتقین دا قرآن سملار دا دیتا گورا پی روان درخواست کڑے چی منظور شو آدھا خدا منظور کڑے درخواست مسترد کر وایت اہدنا صراط المستقیم چی منس کے وی دروغ نہ رہے بار په سړک ولاړې ډبګرای ته کومه لار تللی ده کوم خواځې کاکا وایي ډبګرای ته دا لار تللی ده او ته د دې ځای په ځای داسې روان شي نو سړی به دې ګړګړونه ونیسي چې خوار چې تپوس دی ډبګرای کول او روان شوې وخو پول ته دا سارمتوب دی کول. اوس مونږ باندې به هغه چلي اهدنا صراط المستقیم خدای سمه لار راښایه خدای وایي دا قرآن سمه لار ده او قرآن مونږ پرېښو د شیطان په لار روان شو وای دا قرآن به زولنی زمونږ په غاړه کې قیامت کې نه پرې. اوس قرآن هم صاحبه داسې شی فرض کړی دی لکه د دوایي دکان دوایي دکان له چې څوک ورشي هلته نه ځمکه سټي او نه دیوالونه سپي او نه څه کې خو دوایي والي او تیزي. اوس قرآن مونږ د دوایي دکان فرض کړی دی خو چې څوک مړ شي قرآن ته وایي چې راشه دا مړی لږ مرداره تیکه ووې بخه مولیان طالبان راوړي او خټ کېدلې وریجې ورته پخې کې او صاحب بر شو چې د جنت دوتي شو لاړو. تاسو خیال راغی بیا په دې کارونو به چېرته کار کی نو اسلام نه مونږ مسخره جوړه کړه مونږ نو دا اسلام به مونږ د پاره سبب د دخول د جهنم ګرځي. تا په ملک
قاریان ځان سره ګرځول او تلاوتونه کول قرآن دې دپاره نه دی. زمونږ صدر صاحب کویت ته تللی و، اسلامی سربراہ کانفرنس قاری بوتلی دا بے روپیت تے چې ځان نمخ کې قاری ودرئ چې زه خو په دې قرآن مړ مده او جی ورځ په ورځ ستا ملک د نااهلۍ ثبوت ورکوي لګیا دی. د سند کابینه ولې ماته شوه؟ ځکه چې نااهله وه. نو اول دې ماته کړه چې دا نااهله ده او هغه نااهله دې بیا واغسته. مرکزی کابینه دې ولې ماته کړه؟ ځکه چې دا نااهله وه او هغه نااهله دې بیا واغسته. د صوبه سرحد کابینه ولې ماته شوه؟ ځکه چې دا نااهله وه. نو سبا د خالی ورځ ده که نه جي؟ نو هر یو وزیر به بیا په درې منه صابون ووینځلی شي او پاک به شي. یو اکسین ما ته راغی وی ما نه خپل وزیر 12 لکه روپۍ اخیستي دي چې تا ډایرکټر کومه. 12 لکه او ډایرکټر یې نه کړه. نو هغه اکسین ته ما ووی چې زما وس اوچلي نو اول به تا نه تیکې پرې کوم، تا به کیمه کوم. ته چې په ډایرکټرۍ 12 لکه ورکې نو د 12 کروڑو نظر دې لګي نو په 12 لکه ورکې کړه. دا ستاسو ملک دی، دا زمونږ وطن دی، دا هغه ملک دی چې دا تاسو ورته ډولۍ کېږي. چېرته وزیر راشي سپاسنامې ورته ملیان پیش کیو، ورته نیلی چینیش عزت معاف ذوالمجد و ذوالفضل. دا ټول منافقت نه دی. ذوالمجد او ذوالفضل چې زه چاته ووایم دې له ملا له قرآن ورکه چې دا سړی د وزارت نه لرې شي بیا به ذوالمجد او ذوالفضل ورته ووایي. نو د پیسو دپاره دې دی ذوالمجد او ذوالفضل. انا لله. نو مونږ خو شرمېدلي یو وروره. یو حکیمو زما خوله نه جوړېږي چې زه ووایم په چا باندې لعنت. څوک د لعنت ټکی ووایي زه وایم اول په ما. یو حکیمو ښځې به وله ډېرې راتلې. نو د ښځو حال به یې چې ولیده نو کور ته به چې راغې بوډۍ غوندې مورې وه ګرځېدی هم نه شوه. ویل به مورې لعنت په ښځو. هغې به ویل بچیه بغیر زمانه ویل ولې؟ وی زما لمن بچیه ډېره پاکه ده. حکیم ډېر تنګ شو چې د دې مور دا راز به زه څنګه فاش کړم. یو طالب مصلحتي کړ چې د مور سره مې ته څه تله راتله کوه او دې ته یې اماده که چې تا سره نکاح وتړي. طالب به تلو راتلو بوډای ورته وی چې بچیا دلته خو مې دا زوی دی او ما وتښتوه مټیزه مې کا خو زه چې تلی نه شم. طالب ورته ویل په پچای کې به دې کښېنو. پاکستانی ګډې خو په خپله تښتي که نه. د ټاک دی غیرتو چې تاسو دا د اسلام نوم څنګه علي؟ د ښځو ته خو اول وګورئ نو بیا د اسلام نامه علي. د ښځو ته وګورئ، د لورو ته وګورئ، بیا د اسلام نوم علي. یو ځای ته زه په دوره ځمه نو زما د ښځې څه کار دی چا به ما سره ځي؟ ما د ښځې څه کار؟ یو فنکشن ته زه ځمه زما د ښځې څه کار دی؟ زما ښځه به مالته
डोले डोले की लखो शर्मेगी चा लग हया हो के लग गैरत हो के बेगल जवाम खैर दोरंगी परेड इस्लाम और दोरंगी छोड़ कर एक रंग हो जा, दोरंगी छोड़ कर एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। दोरंगी परेड इस्लाम नुम अगस्तल परेड खुदा दे ताटोल उमर लरी बस खलास खबर इस्लाम नुम माल दे इस्लाम गला दे इस्लाम गद्दारा दे इस्लाम नुम माल मों तबाह बयू अगर औरज़ बहु गोरई कि पाकिस्तान बदा चाटाई रावरीगी और दा से गड़म्बा बई कि वल्लाहिल अज़ीम कि दजान नबम खबर नहीं है दा से गड़म्बा नन खुतवे कि आखिरत की खबर है किसको या तो आराम से गुजरती है दा बंगले और दा ऐशुना दा बपुमिनो जा रही मीर बकवई और सब पलास खाली राजीव गांधी सरहद तफौजुन राउस्ती दी दा टीजुना द दुई गोरे दा टीजुना गोरे दे खादिम द तख्तिलार निश्ता और दे खादिम द तख्तिलार निश्ता नुजई बकम पास बस पे वक्त समले अगद अकबर बादशाह द लटानो बनती अल्लाह कटू सो कई अच्छा को तकड़ा है डर तकड़े जमुंग दे बाला माणे कि दा बाला माणे दादा चिपके ना दलतम दा शलखी शलखी चरतरा पैदा शी तमाचा बरोबर टक वो चिगीरशी बिया लास न उचते सलवेख डाजा लगी बोलना और प्रदेश रख टक वदुनो के प्रदो के चरावान ये डेर तुरजन ये ता उरस बियारता पवादे के सड़े मड़की उरस बियारता सड़े मड़की क्लाशन कोप बांधे लगी ऑटोमेटिक तमाचो बांधे लगी तो वली दे इलाज नशे को वली दजी बन ना ऐलानों का चे तमाम वसले दाखिले कई किनी स्वर लस्का लके तो उगोरे चे जमाना सुख डजू ऐलानों कई चे कुल हम वसले दाखिले कई मलेशिया बॉर्डर रहो वाले और पदी कुरनु चापी और वाचो अलता सहबा परुण रात चा खबर कोला कुआट के डजे बंद अलता द साबिक़े और गवर्नर द जोयो का द खुरई वादी किताबी बेगारत है गरीब ला तकड़ा देखो चावल गवर्नर जोड़न कम नाला बिया गरीब ला जोड़ेगम कना दागा मोतबर बजद खीटी न मुमनई न बासम चे दे माना डजू की ओ दे रखो आ सड़े हुक्मरान पकार दे चे दे चा खजम जड़ा कुपड़ाई और पखपलम चरता हो गया तगे नहर रागले और चाखानान और नवाबान सरे रवाबित और ताल्लुकात नहीं बिल्कुल द पास नरा गुरजेदले और चे दा ताल्लुकात द खज़े मिजान लई द लूर मिजान लई द जोई मिजान लई जमा जान लई जमा गनी कचे दे हक निशिको दा ईमान हो तेरोल बडेर ग्रान शी मुंगता नाकिम मोरे वर्ता है तालिब तो माओ तख्ता नो पचाई के केनोले हकीम से तेवी चरा सरा राजी शवे दा बोजम है वेल पप्लाना लार राजा पचाई के केनोले पे द पासे मालू चिही हकीम वाला पमा खरागले तालिबा चरता रवानी विजिल कार में दा मालू चरता उड़म वे तके दा ठोकराय वे ना जी प्रेगे दे बुढ़ाई पे द पास नजर के ठोकराय के न दे बेड़ा दे करकश चे तालिब